پرمختګ د ژوند اصل دی. که د انسان په ژوند کې خوځنده‌توب او کوښښ نه وي، هغه انسان پرمختګ نشي کولی. موږ که غواړو چې پرمختګ وکړو، نو لازمه ده چې ځینې میتودونه او ځینې نورمونه باید په خپل ژوند کې په عملي توګه ومنو او عمل پرې وکړو. اول، روغتیا تر شتمنۍ زیاته مهمه ده. د خپلې روغتیا او صحت خیال وساتئ او دا فکر د ذهن څخه وباسئ چې په پیسو او مال هر څه اخیستل کیږي. یو شی چې په شتمنۍ نه اخیستل کیږي هغه روغ صحت دی. د مال او شتمنۍ لپاره ځان مه لالهانده کوئ. الله تعالی چې څومره رزق درته لیکلی وي، هغه به درته خامخا رسیږي. دویم، خپله زده کړه تر نورو ورسوئ. زده کړه د انسان ضرورت دی. زده کړه کول مهارت دی، خو د دې زده کړو څخه نور انسانان هم مستفیده کول هوښیاري ده. خپل علم د ونو په شان کېنوئ چې د سیوري څخه خلک استفاده وکړي او ستاسې لوی اجر وشي. دریم، بیړه مه کوئ. هر څه په خپل وخت درته رسیږي، نو د هیڅ څه لپاره بیړه مه کوئ. د وخت تر مخه یو څه غوښتل یا یې تقاضا درلودل بې له ستړیا او ستوماني څخه بله ګټه نسي درته رسولی. څلورم، یو څه فعال عاید ولرئ. عایدات درلودل د ژوند د مهمو اړخونو څخه یو اړخ دی. کوښښ وکړئ چې د خپلو پیسو او مال څخه یو څه پیسې په کار واچوئ او فعال یې وساتئ. زیاتره انسانان ډېرې پیسې او مال لري، خو صرف المارۍ او د نور ځایونه پرې ښایسته کړي وي. پنځم، په کیفیت تمرکز وکړئ، نه په مقدار. د کیفیت له لحاظه غوره شیان وټاکئ. اندازې او مقدار ته یې مه ګورئ. مثلا په دې باندې فخر مه کوئ چې ته 100 ملګري لرې، بلکې کیفیت یې وګوره چې دغه 100 ملګري ستا په یو لنډمهاله تیاره کې ستا سره پاتې کیږي او که تا یوازې پرېږدي. پیسو ته مه ګوره چې ډېرې لرې، بلکې دا وګوره چې ستا څخه پر څه باندې مصرف کیږي او ستا په بنده ورځ به ستا په درد وخوړل سي که نه. شپږم، مزل وکړئ، سفر وکړئ، تفریح وکړئ. د خوشحاله او فعاله ذهن د لرلو لپاره باید بدن مو فعاله واوسي او د بدن فعاله اوسېدلو لپاره باید تفریح وکړئ ترڅو ذهني ستړیا مو ختمه شي او د نور کار لپاره مثبت انرژي ترلاسه کړئ. اووم، ځان له هیڅ چا سره مه پرتله کوئ. په دنیا کې هیڅ دوه انسانان یو رقم نه دي. حتی که دوه ورونه هم وي، همیشه دا په یاد ولرئ چې ته خاص یې او ستا په رقم هیڅ بل انسان نسته. ټول انسانان جلا جلا مزاج لري، نو ځان د نورو سره مه مقایسه کوه، ځکه دا کار به دې همیشه دغسې ناکامه وساتي. اتم، د خپل ځان سره ډیره مینه وکړئ. ځان مو باید درته اولیت ولري او باید تر هر چا مخکې د ځان په اړه فکر وکړئ. هغه څوک چې تر ځان ډیر د نورو سره مینه کوي، نو یقیني ده چې یو څه وخت وروسته به ستړي سي، ځکه خپل وجود یې د مینې تقاضا ورڅخه کوي او دا کس ځان ته د حق نسي ورکولی چې څوک د بل سره تر ځان ډیره مینه کوي، نو همیشه به دغسې ستړی او ستومانه وي. نهم، خپله لاره یا مزل یا مقصد تعقیب کړه. د نورو په څراغونو پسې مه ځغلئ. خپل څراغ دې داسې راواخله او خپله لاره دې تعقیب کړه. د بل چا لار چې تعقیبوې، نو ورک به سې. لسم، دا عادي خبره ده چې ځینې وختونه ښه احساس نه کوو. په ژوند کې ډېر وختونه مشکلات او سختی راځي او دا عادي خبره ده. نو د ځان سره ظلم مه کوه چې وایي ولې داسې احساس کوو. زه بدبخته یم، زه مشکلات لرم او الله تعالی ته دعا وکړه، الله باندې توکل وکړه او د اسلام په رڼا کې اقدام وکړه. دا به نجات درکړي. 11، ناکامي د بریا پړاوونه دي، ځانونه ناکام وبولئ. کله چې یو څه ازمایې او ناکامه سي، نو پوه به سې چې د بلې کومې لارې څخه ګټه واخلي تر څو کامیابه شم. که ته نه وایې ناکامه سوی، نو هیڅکله به دې دا دویمه لار نه وای پیدا کړې. که کامیابه سوې، نو یوه لار به در معلومه وي او که ناکامه سوې، نو بېلابېلې لارې او تجربې به ترلاسه کړې. 12، ته د ځان لپاره کافي. د الله سبحانه وتعالی پرته د هیڅ چا څخه د هیڅ څه توقع مه لره. هیڅ څوک ستا لپاره ژوند نه کوي، نو ځان دې کافي وګڼه او پر الله توکل وکړه، پر بل هیڅ چا تکیه مه کوه. دا د لټۍ او بې پروایۍ سبب ګرځي.
دیارلسم ډېرې اړیکې تلپاتې نه وي. کوښښ مه کوئ چې د هر چا سره اړیکې ولرئ او په یوه نه یوه طریقه ورسره نږدې سئ او ملګرتیا ورسره جوړه کړئ. زیاتره انسانان د هر چا سره غواړي ملګرتیا وکړي، خو هیڅکله د یوه ملګري حق نه ادا کوي، ځکه چې پې رسیږي نه. نو توصیه دا ده چې لږ خو حقیقي ملګري ولرئ. څوارلسم: د هغو خلکو قدر وکړئ چې ستاسو سره مینه لري. مور، پلار، خویندې او وروڼه هغه انسانان دي چې ستاسې پر هر درد باندې ټپ اخلي. نو د هغوی په قدر پوه سئ. نورو ته د خپلې کورنۍ په سترګو کتلو پر ځای دې خپلې کورنۍ ته خپل حقوق ورکړه او ښه ژوند ورسره وکړه. بیا به د نورو خلکو ضرورت نه وي. 15: وخت محدود دی، نو په سمه توګه یې مصرف کړئ. د وخت ضیاع د ژوند ضیاع ده. د وخت قدر وکړئ او کوښښ وکړئ چې وخت مو په داسې څه مصرف کړئ چې فخر پرې وکړئ. په دې هر څوک باور لري چې که وخت بیا نه راګرځي، خو هیڅ څوک په دې خبره عمل نه کوي، ځکه چې دومره د غفلت په خوب ویده دي چې د ویښېدلو نوم لا نه اخلي. خو کله چې بیا لوی زیان وویني، بیا به په غفلت باندې بد وایي او پښیمانه به وي.